د افغانستان غږ رادیو قدرمنو اوریدونکو او د تاریخي افغانستان د خبرونې مینوالو زما جاوید احمد وفا سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. خوشحاله یم چې تاسو د تاریخي افغانستان د درېیمې خبرونې اوریدو ته رابولم او د تاریخي افغانستان درېیمه خبرونه هم د تیرو دوو خبرونو په څیر د افغانستان تر تاریخ وړاندې دورې ته ځانګړې شوې ده. قدرمنو اوریدونکو په تیره خبرونه کې مو تاسو ته د سمنګان د هزارسم یا هزارسمڅو د سیمې او د غزني د ناور د سیمې په اړه چې په افغانستان کې تر تاریخ وړاندې دورې انسانانو پکې ژوند کوي معرفي کړي او د نن په خبرونه کې مو د افغانستان له نامتو لیکوال او څیړونکي ډاکټر څیړنوال عبدالغفور لیوال سره د لرغوني سیستان نادعلي او زرنج او د کندهار د منډیګک د لرغوني غونډۍ په اړه چې د افغانستان تر تاریخ وړاندې دورې د انسانانو د ژوند کولو مهم مرکزونه و بحث کړی دی. ارواښاد استاد احمد علي کوهزاد په خپل کتاب افغانستان د تاریخ په رڼا کې چې د ښاغلي اورنګزیب ارشاد لخوا پښتو ته ژباړل شوی لیکلي کله چې د افغانستان شاوخوا د سیند په سیمه کې د اندوس مدنیت شمال لوري ته په هغه غونډیو کې چې د آمو د سیند په ښي غاړه کې پرتې دي د آنو مدنیت او همدارنګه د ایران په خاوره کې د سیالک او جبال مدنیتونو باندې څېړنې شوې وې او د یاد سیمو او مدنیتونو تر تاریخ وړاندې دورې د انسانانو د ژوند په اړه ډیر لرغوني آثار او په زړه پورې معلومات ترلاسه شوي وو. خو هغه مهال د افغانستان د خاورې هغه نقشه چې د لرغونپوهنې په پلټونو یعنې تر تاریخ مخکې دورې پورې اړه درلودله سپینه پاته وه. له نیکه مرغه په 1914 میلادي کال کې فرانسوي لرغونپوه پروفیسر هاکن چې تر تاریخ وړاندې دورې متخصص وو او هغه وخت په ایران کې د لرغوني زمانې د آثارو په پلټنې باندې بوخت و د لومړي ځل لپاره د قبل التاریخ دورې د څېړنې او پلټنې کار د هلمند په سیمه یا په بله وینا په افغاني سیستان کې طرحه کړ او د هلمند د نادعلي په شاوخوا کې چې د زرنګ یعنې د سیستان د پخواني پلازمینې یوه مهمه برخه خرابي او کنډوالي پکې شامل دي په دوو غونډیو سرخ داغ او سپین داغ کې کیندنې پیل کړې. په دې اړه د هېواد نامتو لیکوال او څېړونکی ډاکټر څیړنوال عبدالغفور لیوال وایي د استاد کوزاد د ګزارش له مخې د لومړي ځل لپاره په کال 1914 کې فرانسوي لرغونپوهانو هر یو ګریشمن او هاکن دلته په دوه حوزو کې څېړنې پیل کړې. لرغونی زرنج د سیستان د هامون په ختیځه څنډه کې واقع دی. دلته یو کوچنی هامون شته چې په اوستایي متونو کې زیره یادوو. دا زیره د زاریو د یو کوچني سیند له نامه څخه راغلی و چې دا د هلمند د وادي څخه بیل شوی و او شاید دا د لرغونو انسانانو په لاس دغه سیمه کې لومړنی جوړ شوی کانال هم وي. همدا زاریو وروسته زاریانګ، زاریانکه او زرنج شوی دی. بیتلیموس درنګي یا درنګیانه هم یاد کړی دی. لرغوني زرنج کنډوالي په نادعلي کې د دغه ښار لرغونی عظمت څرګندوي. نننۍ نادعلي یو داسې سیمه ده چې د لرغونو کنډوالو په سر په وروستیو پیړیو کې د پوځي چوڼیو د جوړېدو له کبله هغه لرغونې سیمې او راپاتې آثار تر نویو جوړښتونو لاندې ښخ شوي. د لرغوني سیستان د مرکز زرنج اصلي موقعیت دا دی او د لرغوني آریانا له ډېرو مهمو ښارونو څخه ګڼل کېږي او یو مهمه لرغونپوهنیزه سیمه ده. د نادعلي او کنک دا اوس چې د کنک ولسوالۍ ده د دې سیمو ترمنځ له دغه زرنج پرته ګڼې نورې داسې سیمې هم شته چې ډېر تاریخي لرغون ارزښت لري او داسې ښیي چې زرنج یوازې یو واحد ښار نه و
بلکې د کوچنیو او لویو ښارونو یو مجموعه وه. دلته ګڼې آثار راپاتې دي او یو شمېر ودانۍ هم راپاتې دي. جالبه دا ده چې په دې سیمه کې هم هماغه د کالکولیتیک یا 2000 قبل المیلاد نه چې تر اوسه 4500 کاله پخوانۍ دوره ښیي. دغه سیمه په دغه دوره کې هم ودانه وه، ځکه چې د لومړیو فلزاتو او حتی د نوي ډبرپیر یا د ډبرو څخه د توږل شویو آثارو وروستۍ نښې هم دلته راپاتې دي. همداراز ارواښاد علامه پوهاند عبدالحی حبیبي د افغانستان په لنډ تاریخ کې چې د ښاغلي عبدالودود کرزي لخوا پښتو ته ژباړل شوی لیکلي چې د فرانسوي څېړونکو لخوا د هلمند د نادعلي د سرخداغ غونډۍ چې له کرهنیزې مځکې نه 13 متره لوړه ده 12 متره ژوره وکیندل او تر میلاد 1000 کاله مخکې آثار ورڅخه ترلاسه کړه. فرانسوي لرغون پیژندونکو هغه مهال ویلي وه که دغه غونډۍ 21 متره وکیندل سي کېدای سي چې تر میلاد 4000 کاله د مخه شاوخوا آثار پکښې وموندل سي چې د سند بین النهرین او مصر پخوانیو مدنیتونو ته نږدې دي. په دې اړه ډاکټر څېړنوال عبدالغفور لیوال وایي په نادعلي کې د فرانسوي څېړونکو لخوا د ترسره شوو څېړنو په پایله کې داسې ودانۍ کشف شوي چې پخې خښتې پکښې کارول شوي او ګڼ شمېر نور تاریخي آثار هم پکښې ترلاسه شوي دي. ګریشمن فرانسوي لرغونپوه دغه سیمه د دوو مبداو انجام ترمنځ مطالعه کړې ده چې یو رأس سرخداغ او بل خوا ساروتار غونډۍ پرتې دي. د دې سیمې ځانګړنې څه دي؟ د دې سیمې ځانګړنې دا دي چې د لومړي ځل لپاره د کوچنیو خښتو کارول دلته شروع شوي دي. حتی د ګریشمن په څېړنو کې دا ښیي چې دلته لومړی ځل لپاره خښتې پخې شوي، یعنې د پخو خښتو ودانۍ پکې موندلی شو او د خښتو سایز یې کوچنی دی چې دا منحصر په فرد ډیزاین ترې جوړېدلی شي. د لومړي ځل لپاره دلته داسې کوچنۍ خښتې کارول شوي دي وفا صاحب چې د ستونونو له 4 کونج جوړښت ترڅنګ ګرد یا دایروي ستونونه هم ترې جوړېدلی شول او دا د دې سیمې ځانګړنه ده. دلته د ډېرو پخوانیو انسانانو په لاس ډبرینې او لومړنۍ فلزي یا اوسپنیزې یا هم کلالي پخې کاسې، غابونه، غور یا هاوان هم موندل شوي دي چې دلته ښیي پخوانیو انسانانو د ظروفو د جوړولو ځانګړي کارځایونه درلودل. لومړي ځل لپاره داسې کلالي لوښي هم موندل شوي دي چې د اوبو د څښلو لپاره استفاده ترې کوله او سرپوښونه یې درلودل. یعنې هغه وخت انسانانو د پاکو اوبو د څښلو لپاره د اوبو د لوښیو سرونه پټول او د سرونه یې هم یا د سرپوښونه یې هم منقوش او ډېر ښکلي جوړ شوي دي چې دا د افغانستان په ملي موزیم کې خوندي وو. هر ګوره که د پیښو څخه ځینې برخې ژوندۍ پاتې دي. ارواښاد علامه پوهاند عبدالحی حبیبي د افغانستان په لنډ تاریخ کې لیکلي کوم لرغوني آثار چې د هلمند په نادعلي کې د فرانسوي لرغون پیژندونکو لخوا کشف او ترلاسه شوي لرغون پوهانو هغه په مارو کې د آنو مدنیت، په لویدیځ کې د کاشان مدنیت او په جنوب ختیځ کې د سین مدنیت د موندل شوو آثارو ته ورته ګڼلي دي او له هغو څخه دا نتیجه اخیستې چې د انساني مدنیت د دې دورې لویه صحنه د سند له وادي څخه نیولې بیا د نیل تر سیمې پورې د افغانستان په ګډون پراخوالی درلودي. ښاغلی لیوال وایي چې د تاریخ په اوږدو کې د لرغوني سیستان تاریخي او لرغوني سیمې ته د بېلابېلو یرغلونو په نتیجه کې ډېر زیات زیان اوښتی او د ګوډ تیمور په وخت کې هر څه له منځه ولاړه. له بده مرغه دغه سیمه په 1384 میلادي کال کې د ګوډ تیمور لخوا ویجاړه شوه او د سیستان لرغونی بند چې دغه سیمه یې سمسور کړې وه او د
د ټولې سیمې د غلاتو په کندوی اړولې وه. د دې په ړنګولو سره دا سیمه په وچه دښته باندې بدله کړه او د یو لوی مدنیت لمن یې ورونغاړله. ډاکټر څېړنوال عبدالغفور لیوال وایي چې د اوسني هلمند د نادعلي له څېړنو او پیژندنې پرته د لرغوني سیستان پیژندنه ناممکنه ده. زه فکر کوم چې د نادعلي سیمه د سیستان د لرغونو مطالعاتو په برخه کې تر ټولو اصلي او مرکزی سیمه ده چې پرته له دې چې دغه سیمه وپېژندل شي سیستان پیژندنه ناممکنه ده. دغه سیمه هم د لا نورو ډیرو مطالعاتو، کیندنو او څېړنو او رابرسېرونو وړتیا لري چې هیله ده د افغانستان له ثبات سره دلته نور کار هم وشي. د افغانستان غږ راډیو قدرمن اوریدونکو او د تاریخي افغانستان د خبرونې مینوالو د لرغوني سیستان د نادعلي او زرنج ترڅنګ د کندهار منډیګک غونډۍ هغه مهمه او لرغونې غونډۍ ده چې د افغانستان په تاریخ کې ځانګړی ځای او ارزښت لري. ارواښاد علامه پوهاند عبدالحی حبیبي د افغانستان په لنډ تاریخ کې لیکلي چې په 1444 هجري لمریز کال کې د کندهار د منډیګک په غونډۍ کې علمي پلټنې وسوې چې د ارغنداو په وادي کې د 500 کالو پخواني مدنیت د آثارو نمایندګي کړې ده. پوهان وایي چې د کندهار لویدیځ خواته د کشکین-خود رود چې اوس وچ سوی دی پخوا یې اوبه درلودلې او شاوخوا سیمې یې سرسبزه وې. دا غونډۍ چې 3000 کاله پخوا د وروستي ځل لپاره د استوګنې ځای و اوس د جوي پیښو له امله یو مخروطي شکل لري. د منډیګک لرغونې او تاریخي غونډۍ په اړه ډاکټر څېړنوال عبدالغفور لیوال وایي منډیګک اصلا یو غونډۍ ده، 10 متره لوړتیا لري. د کندهار د اوسني ښار په 50 کیلومترۍ کې د کشکین-خود او شاه مقصود غره ته څیرمه. دا اصلا د ارغنداب او هلمند سیندونو ترمنځ د دوو سیندونو ترمنځ په یو حوزه واقع ده. او د کزال په نامه یو موسیو کزال یو فرانسوي لرغونپوه دلته کیندنې وکړي او جالبه ده چې استاد کوهزاد د کزال په گزارش په اساس لیکي چې په منډیګک کې له 13 څخه تر 15 پوړونو پورې د ودانیو یو داسې مجموعه ده چې یو پر بل باندې جوړ شوی او دا له تاریخي پلوه د وروسته بیا د مسعینک ته څیرمه ښارګوټي د اهمیت په شکل د څو تمدني دورو د ودانیو چې یو پر بل باندې بنا شوي وي دا په نړۍ کې د لرغونپوهنې له نظره خورا مهمې لرغونې سیمې ګڼل کېدلی شي. ښاغلي لیوال د منډیګک غونډۍ د پوړو جوړ شوو ودانیو په اړه وویل چې د تاریخ په اوږدو کې د بیلابیلو عواملو له امله د منډیګک غونډۍ یو پوړ ودانۍ ورانې سوي او په بله دوره کې بیا د هماغه خرابو پر سر بل پوړ ودانۍ جوړې سوي او انسانانو پکې ژوند غوره کړی دی. دلته درې خبرې دي. یو دا چې هغه هلته چې پوړ د زمانې په اوږدو کې انسانانو نوي ودانۍ رامنځته کړي وي هلته معمولا 3 پیښې کېدلی شي چې د یو نوي پوړ یا د نوي دورې د رامنځته کېدو لامل شي. طبیعي ستونزې لکه زلزلې، سیلاوونه، طوفانونه او نور طبیعي آفات چې یوه سیمه له منځه وړي او بیا انسانان هلته یو نوی ژوند شروع کوي د پخوانیو مخروبو د کنډوالو پر سر یو نوی ودانۍ جوړوي. دومره بشري پیښې دي لکه جګړې، جنګونه، اور اخیستنې او داسې نور چې ځینې سیمې له منځه ځي او بیا د هماغو کنډوالو پر سر نوي پوړونه جوړېږي. د ځمکې طبیعي تخریب یا د ځمکې پړسوب یو بل څه دی چې تاسو په دې پوهېږئ چې
ډېرې لرغونې سیمې تر ځمکې لاندې موندل کېږي. دا د دې لپاره چې د ځمکې عوارض داسې وي کله کله چې ځینې مدني حوزې یا سیمې تیروي لکه خپل نسته کشکاج. د ارغنداو سیند حوزه داسې ده چې ډېره زیاته خاورینه ده او یوه ځینه برخه کې غرونه هم داسې دي چې د منګ غوندې ډبرې لري. یعنی د ډبرو جوړښت داسې دی چې د زمان په اوږدو سره دا نوي پلونه پرې جوړېدای شي. د همدې لپاره د منډیګک سیمه داسې وه چې یا د طبیعي پیښو له امله یا د بشري پیښو له امله یوه دوره هلته سیمې ویجاړې شوي دي او مګر انسانانو هلته بیا بله دوره ژوند شروع کړی دی، په باندې بیا بله دوره ژوند پرې شروع کړی دی بیا بله. او جالبه دا ده چې دا تر 13 دورو پورې رسېږي. د افغانستان په تاریخ او تاریخي څېړنو کې د کندهار د منډیګک د غونډۍ څېړنې او د دغو څېړنو په پایله کې ترلاسه شوي آثار ډېر ارزښت لري. ښاغلی لیوال وایي چې د منډیګک غونډۍ څخه د ترلاسه شوو آثارو له مخې موږ وایو چې افغانستان 15,000 کلن تاریخ لري. منډیګک له څو ناحیو مهمه ده. یو دا چې دلته د لومړني کلیوال یا حتی نیمه ښاري ژوند نښې موږ پکې موندلی شو او دا 15,000 کاله پخوا دورې ته د یو منظم کلیوالي ښاري ژوند نښې څرګندوي. د همدې دپاره شاید د منډیګک د همدغه خو ځانګړنې دپاره موږ وایو چې افغانستان 15,000 کلن تاریخ لري. 15,000 کلن تاریخ په دې معنا نه دی چې دلته 15,000 کاله مخکې د لومړي ځل لپاره انسانانو ژوند شروع کړی، خو موږ ولیدل چې په ځینو نورو سیمو کې حتی تر 100,000 کالو پخوا پورې د انسانانو منظم ژوند شته. د منډیګک ځانګړنه ما مخکې وویل چې دلته دا له تاریخي پلوه یو ښاري سیمه ده چې د هند او د منځني ختیځ ترمنځ پر یوه تجارتي لاره باندې آباد شوې ده. دلته د سرو یا د مسو یا هغه چې د برونزو او د فلزاتو د کارونې د لومړۍ دورې آثار هم پریمانه موندل شوي دي او دلته تر مسي لوښیو او وسایلو هاخوا لومړني خټین کلالي لوښي چې ښیي دلته انسانانو د لومړي ځل دپاره خټه پخه کړې ده او دا له تاریخي پلوه یوه ځانګړنه ده. همداراز دلته د خښتو نه لومړني جوړ شوي کورونه او هستوګنځي دي. داسې ښیي چې دغه وخت پورې دلته د خښتو ودانۍ هم دود شوې وي. لومړني داسې لوښي په منډیګک کې موندل شوي دي چې پر هغه باندې ظریفه نقاشي شوې او ډیزاین شوي دي. امریکایي لرغونپوهانو دلته د موندل شویو لومړیو مسي لوښیو کیمیاوي ازموینه کړې ده چې د کاربن 14 د طریقې پر اساس دا یې موندلي دي چې لومړني مسي لوښي دلته 2652 کاله تر میلاد مخکې جوړ شوي دي چې په دې حساب اوس یې عمر تر 4,000 او 600 شاوخوا کلونو پورې رسیږي چې دلته د لومړي ځل لپاره مسي وسایل جوړ شوي دي. نو دلته تر هغه پخوانی ژوند طبعا چې د 15,000 کلونو اوړي. جالبه دا ده چې د لومړي ځل لپاره دلته داسې مجلل ودانۍ هم جوړې شوي دي چې د ډبرینو پایو په وسیله د دالانونو ارتفاع ډیره لوړه ښودل شوې ده چې هلته د ګرمې هوا د پاره داسې ودانۍ جوړې شوې دي چې هغه په اوړي کې سړې وي
د دې سیمې بل اهمیت دا دی چې د اوبخور سیستم یا ترڅنګ د انسانانو په لاس جوړ شوی دی. یعنی موږ پخوا داسې ویل چې انسانانو د طبیعي سیندونو په څنډه ژوند کاوه او هلته له سیندونو څخه اوبه د څښلو او د حیواناتو دپاره استفاده کولې. مګر د منډیګک سیمه چې ډېر اهمیت لري هغه دا دی چې د لومړي ځل دپاره انسانانو اوبه له سیند څخه یا له کاریزونو څخه راهنمایي کړي دي یا بهولي دي زراعتي سیمو ته. منډیګک ته زیرمه تر ټولو لرغوني کاریزونه هم موندل شوي دي چې د انسان په لاس کیندل شوي وو او دا داسې ښیي چې دا یو منظم ښارګوټی و چې د اوبخور سیستم هم درلوده او د منځني ختیځو د هندوستان ترمنځ د سوداګریزې لارې پر سر واقع و چې دلته به سوداګریزو کاروانونو دمه کوله، اوبه به یې ذخیره کولې او هلته دلته د لومړنیو کاروانسرایو ته ورته میلمستونونو نښې هم موندل شوي دي. په دې حساب لومړنی تمدني مرکز چې دلته انسانانو د تجارت، زراعت، اوبخور سیستم او د میسي لوښیو د تولید او د مجسمو د جوړښت تر بریده پورې یو مدني ژوند درلودلی دی او عمر هم 15,000 کاله مخکې تر نن زمانې پورې رسیږي. هغه په همدغه منډیګک غونډۍ شاوخوا موندل شوي دي. همداراز ارواښاد علامه پوهاند عبدالحی حبیبي د افغانستان په لنډ تاریخ کې لیکلي چې د منډیګک غونډۍ له میلاد څخه وړاندې د 4000 کال له پای څخه بیا د لومړي زرم قبل میلاد تر پیله پورې د ودانیو 15 مرحلې تیرې کړې دي. په آخري او پورتنۍ مرحله کې د غلي ګودامونه وه چې پخڅه‌يي دیوالونه یې درلودله چې د سیند وادي د هړپه ګودامونو ته بیخي ورته وه. همداراز په لوړ پوړ کې د ګودامونو د ساتونکو لپاره کوچني کوټه لیدل کیږي او په هغه کې یو څه خاورین لوښي او د ساتونکي مچلوغې او د هغې د خټو ګولۍ موندل سوي دي چې د دغو دفاعي څیزونو عمر له اوس څخه 3,000 کالو شاوخوا ته اټکل سوی دی. همداراز د غلې د ګودامونو تر ودانیو پخوا له مقعبو ډبرو څخه چت لرونکې خونې جوړې سوي دي چې د ودانیو په شمالي برخه کې د خښتو ودانۍ هم شته. د ودانۍ مخته یو پراخ غولی دی چې شاوخوا یو څه کوچنۍ خونې شته او د لوی ماڼۍ نقشې هم ښکاري چې له اومو خښتو څخه په نیم مخروطي ډول ودانه سوې ده او د خښتو لوی ستنې لري چې په سپین رنګ انځور سوي او اوس هم د دې ستنو بهرنۍ منظره له برمه ډکه په نظر راځي. په دې ستره ودانۍ کې یو چاقو او د هډوکي لاستي او د ښکلو لوښو ټوټې او د ادیتا د خیر او برکت د رابلنوه یوه ماته مجسمه چې د بلوچستان او سین موندل سوو مجسمو ته بیخي ورته دي له ډول ډول وسلو سره ترلاسه سوي دي. په منډیګک غونډۍ کې د څېړنو په پایله کې د ترلاسه سوو لرغونو اثارو په اړه ډاکټر څېړنوال عبدالغفور لیوال وایي ښځینه مجسمې یا پژې او د الوتونکو او حیواناتو مجسمې، ګاڼې او ګڼ نور داسې اثار موندل شوي دي چې د قدامت له نظره او د تشابه له نظره هماغسې چې موږ اشاره وکړه د نړۍ د درېیمې تر ټولو لرغونې حوزې یا د سند حوزې د موهنجودارو له آثارو سره کاملا مطابقت لري. یعنی دغه د منډیګک مدنیت د موهنجودارو مدنیت سره همزولی. همداراز ارواښاد استاد احمد علي کوهزاد په خپل کتاب افغانستان د تاریخ په رڼا کې لیکلي چې د منډیګک په غونډۍ کې د ژوند په لومړیو دورو کې ځینو خلکو د مالدارۍ او کوچاني ژوند لاره او بیا وروسته ځای پر ځای او مستقر ژوند یې پیل کړی دي. همداراز د 8مې یا 9مې مرحلې پورې دوام کړی او د تیږو او خټو لوښي غوروالی موندلی او په 8مه یا 9مه مرحله کې د تپې حالت عالی درجې ته رسیدلی دي. د دې مرحلې لوښي د بلوچستان د کوټې د قبل التاریخ له لوښو سره ډیر ورته والی لري.
وروسته له هغه چې د منډیګک غونډۍ د اتمې دورې ودانۍ تقریبا له 20 متره د سمسورې سیمې له سطحې لوړه سوې وه، یوه نوې دوره یې په مجلله توګه منځته راوسته چې د هغې لویې ودانۍ د جوړښت نښې نښانې او په خښتو جوړې سوې لویې ستنې د پام وړ دي چې تر میلاد 3000 کاله وړاندې د دې ودانۍ موجودیت د لرغون پیژندونکو د هشتیا لامل ګرځېدلی دی. همداراز په منډیګک غونډۍ کې د څېړونکو لخوا پر انځور لرونکو لوښو او څیزونو سربیره چې د حیواناتو او مرغانو په انځورونو ښکلې سوي وه، د انسانانو مجسمې، د حیواناتو وړې مجسمې او ګاڼې هم موندل سوي دي. خو ډاکټر څېړنوال عبدالغفور لیوال وایي چې په منډیګک غونډۍ کې تر سره سوي څېړنې کافي نه دي، بلکې نورو څېړنو ته اړتیا شته چې د کورنیو او بهرنیو لرغونپوهانو لخوا باید ترسره سي ترڅو له منډیګک غونډۍ څخه ډیر نور لرغوني آثار او په زړه پورې معلومات ترلاسه سي. دا چې څومره څېړنې شوي دي په منډیګک کې هم اوس هم لکه د افغانستان هره بله سیمه ډېرې کمې څېړنې شوي، یعنې د دغه مرموز او افسانوي مدنیت که زه وایم 20% حقایق هم نه دي راسپړل شوي، نو مبالغه به نه وي. او دغه دلیل هم دا دی چې ګورئ په 1980 او 80 کلونو کې د لومړي ځل لپاره دلته څېړنې پیل شوې او په 1980 کې جنګ شروع شو په افغانستان کې، په 1980 لسیزې په پای کې، او له هغه نه وروسته د 50 کاله کېږي چې په افغانستان کې جګړه او په دغو لرو پراتو سیمو کې پرته له دې چې له بده مرغه یو شمېر غیر مسؤلو غلو او قاچاقچیانو کیندنې کړي وي، ځینې آثار یې لوټلي وي، منظم لرغونپوهنیز علمي تحقیقات درېدلي دي. زه فکر کوم چې که په افغانستان کې ثبات راشي، افغانستان کې سلګونو حوزې داسې دي چې څېړنو ته ضرورت لري، خو په دوی کې مهمه حوزې د شمال حوزې دي، د کندهار د هډې سیمه د منډیګک او د کندهار د شاوخوا سیمې دي، لښکرګاه د اوسنۍ نادعلي، زرنج او همداراز نورې ګڼې داسې سیمې شته دي چې هلته باید منظمې سیستماتیکې څېړنې وشي. کله چې موږ وایو سیستماتیکې څېړنې چې ډېر لرې نه شو، له بحث نه غواړم په دې باندې دا راونغاړم. سیستماتیکې څېړنې په دې معنا چې تاریخي او لرغونې حوزې یو له بل سره اړیکې لري. ما مخکې وویل چې د منډیګک حوزه د سن له موهنجدارو سره اړیکه لري، د سیستان له نادعلي سره اړیکه لري، د حتی د په اوسني پارس او ایران کې د مکران له حوزې سره نږدې اړیکې لري. سیستان یو ډېره پراخه حوزه ده، د غزني له حوزې سره اړیکې لري. دا سیستماتیک اړیکې د تشابه او د انساني لیږد رالیږد او انتقال او د بېلابېلو تمدنونو د جوړښت په مطالعه سره ممکن دی. د آریایانو کوچ یوه مهمه مسله ده، ځکه زه وایم چې دغه د یوې بشري مجموعې او د ګڼو پوهنو په رڼا کې باید دا څېړنې بشپړې شي. منډیګک د افغانستان د تاریخي هویت او د لرغونتیا لپاره یوه ډېره مهمه حوزه ده. ارواښاد احمد علي کوهزاد په خپل کتاب افغانستان د تاریخ په رڼا کې لیکلي چې په یوه ګوشه کې د منډیګک د غونډۍ نننی موقعیت انسان له حیرانتیا سره مخامخ کوي، خو په لرغوني زمان او تر تاریخ وړاندې دوره کې دې ځای د کاروانونو د تګلارې پر سر موقعیت درلود او په مجموعي ډول د 2 سترو رودخانو د هرمند او ارغنداو ترمنځ دغه ټوله ساحه یو له هغو ساحو څخه ده چې تر تاریخ د مخه دوره کې افغانستان کې د ژوند او ژواک مهم مرکز ګڼلی سو. د افغانستان غږ راډیو قدرمنو اوریدونکو او د تاریخي افغانستان د خپرونې مینوالو، زموږ نننۍ خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکې خپرونې پورې چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، ما جاوید احمد وفا ته اجازه راکړئ. ښه وخت، د خدای پامان.